د عوامي نېشنل پارټي د سنټرل کمیټې رکن محروب اوان هغه یو ټویټ کړی د وزیرستان او د قبایلی سیمې په باره کې چې الته فوجي اپریشن ابسولوټلی نیسیسری یعنی کې ډیر ضروری دی چې وشي. یاد ولرئ تاسو به هم لیدلی وي چې په دې وخت کې وزیرستان، تیرا، خیبر او په ټولو سیمو کې خلک راوتي دي د فوجي اپریشن خلاف او په داسې وخت کې د عوامي نېشنل پارټي ګوند یو اهم د سنټرل کمیټې یو کس هغه وایي چې فوجي اپریشن د لازم وشي. زه نه یم خبر چې دوی په کم بنیاد باندې دا خبره کړې ده، حالانکه دوی خپله خبر دي د پاکستان د جوړېدلو نه تر اوسه پورې د دوی سره چې کمې دوکې وشوې د فوجي اپریشنونو په نامه، خاص کر دا اوس د 20 کاله 200 کې د دې په حکومت کې هم اپریشن وشوې، د عمران خان په حکومت کې هم وشوې، په هر حکومت کې دا شی نه وشول، دا لوبې وشوې. دنیا څو ځلې دا خلک آی ډي پي شول، کورونه وران شول، په کورونو ماټر ګولې و هغه راغورځي. ایون نن هم هغه مخکې په دې ټویټ کې لیکلي دي، خو چې بیا د هغه رنګې تباهي ونه شي لکه مخکې ځل شوی و، مخکې ځل خلک آی ډي پي شوي وو او مخکې ځل پکې د کولیشن هغه په کولیټرل ډیمیج په نامه خلک وژل شوي. نو زه د دوی نه دا تپوس کوم چې ولې دا نن چې کوم وخت کې ته دا ټویټ کې، آیا دا نن هلته ماټر ګولې نه پرېوځي؟ آیا هغه زړو غلطیانو نه دوی څه زده کړي دي یا هغې باندې اختمانه دي؟ نن هم په وزیرستان کې خلک ناست دي، په ماټر ګولې په کورونو را پرېوځي، خلک نادرکه کېږي د کورونو نه په زور. دا اوس چې په تیرا کې کم جرګه روانه ده یا وشوه یا بله ورځ بیا اعلان شوې ده، دا ولې شوې ده؟ دې دپاره شوې چې خلک وباسي په زور. خو تاسو وایئ چې اپریشن دې وشي خو خلک دې مه وځي، مه دې آی ډي پیز کېږي، مه دې تباهي کېږي. هغې خو اوس هم هغه کار لګیا کړی دی، او چې څوک نه وځي دواړه طرفه ګوډ او بیډ راسره واچوي او خپل هم پکې دانګي او عام ولس تنګوي او تباهي یې کوي. دا ستاسو په کم سوچ باندې دا ټویټ کړی دی؟ او آیا دا یقین لرئ چې دې ځل دا اپریشن وشي؟ دی با په خپلو هغه وعدو باندې پوره وخیږي یا تاسو د دې ټول پښتون نمایندګي کولې حق لرئ چې یاره هلته عوام راوتې دی چې وایي چې یاره موږ اپریشنونه نه منو، ته ورته وایي چې نه ویکه. په داسې وخت کې چې فوج ته ضرورت دی د هغه پښتنو، د هغه مشرانو، هغه سموسو او د پیکوړو والا د ملکانو او په پارلمان کې او په صوبایي اسمبلۍ کې ناستو هغې خلکو چې کم د فوجي اپریشن حمایت ورته یا دستخط وکړي یا حمایت وکړي او یا ورسره هغه شانه بشانه ودرېږي. نو تاسو هغه یعنی کې دا نن د خپل د ټویټ نه دا واضحه کړې ده چې زه د فوج سره یا شانه بشانه یم، که دا نن مري هم ما ته وښیي په کم پښتون په خپل فیسبوک یا ټویټونو کې وګورئ په دې روان کم ظلمونه شوي، په دې کې په یو باندې چېرته تاسې ټویټ یا پوسټ کړی دی چې ظلم روان یا سترګې پې پټې کړي او صرف فوجي اپریشن ته لارې جوړوئ. د عوامي نېشنل پارټۍ نه هم موږ دا تمه لرو چې په دې بیان باندې دې وویل شي چې دا د ذاتي بیان دی او د دې باندې ریته معافي یا معذرت وغوښتل شي چې یاره دا ټویټ ما نه. بعض خلکو دا هم ویلي چې تاسو دغه دویم لاین وګورئ، په دې کې دا تباهي خبره خو کړې ده چې ودې نه شي. خو موږ مخکې هم ذکر وکړو چې آیا دا یقین دهاني ان پي بیا ورکولی شي چې دې ځل به هغه تباهي نه کېږي؟ او آیا دا یقین ان پي لري چې کومه پروژه چې خان عبدالولي خان به هم ویل، باچا خان به هم ویل چې دا د فوج او د امریکې جوړه ده د خپلو ګټو دپاره، آیا تاسو دا یقین لرئ چې فوج به د اپریشن په نامه یا امریکا به یا پاکستان فوج به دا وغواړي چې دا خپله پروژه ختمه کړي د اپریشنونو په نامه یا اپریشنونو کې؟ نو دا تاسو څنګه سوچ کولی چې هغه یو شی جوړ کړی دی د پښتون د تباهي دپاره، د خپلو ګټو دپاره؟ دا اوس عاصم منیر چې تللی و امریکې ته، آیا تاسو ته ویلي چې دننه د ټرمپ سره څه ملاقاتونو کې څه خبرې شوې؟ خو دا خبرې خو کل عام راوتې دي، امریکا هم وایي، پاکستان هم وایي چې روسو د په افغانستان په دې جنګ کې و هغې نه رادې خو موږ دنیا معدنیات هلته ولیدل، دنیا شیونه مو لیدل، د هغې اګریمنټونه کوو. نو آیا تاسو دا یقین نه لرئ چې دا بیا یو دا جنګ دې دپاره دی چې پاکستان بیا غواړي چې د پښتنو په سیمه کې اور بل کو، پښتانه ووځي او امریکې سره میلاو دا معدنیات او دا هر څه موږ بیا قبضه کو او پنجاب آبادي پې وکړو؟ مننه.